سلطان او د سعودي عرب ویزا. سلطان هغه ته وګوري نو چغې کړي. وای وای دا کومه بلا ده، دا کومه بلا ده. سلطان بهر کټ کې پروت وي او مور یې هلته ولاړه وي. مور یې سلطان ته وایي سلطانه ته بیا پروت یې؟ بس دا کټ مات کا په سملاستو لږ خو سکار وکا، ټوله ورځ یې همداسې پروت وي. سلطان په غوسه سره د کټ نه پورته شي او وایي نو اوس د سملاستو دپاره کټ هم نشمه استعمالولی. ته خو داسې کوې لکه چې جنګ کوې ما سره. هاو همداسې صحیح دی، ټول کټونه دې مات کړل. خپل مشر ورور سره لږ خو څه مرسته وکړه، لږ خو چېرته کار ته لاړ شه. هغه یوازې په هلته پردیس کې پروت دی او ستا دپاره دومره محنت کوي او ته دلته کې بس کټونه ماتوه. بس مورې بس دی، زه نور دلته کې نه پاتې کېږم. زه ځمه سعودي عرب ته، هلته به مزدوریم کومه، هلته به څوک هم ماته ملامتي هم نه راکوي. مور یې سخته په غوسه شي او هلته نه لاړه شي. سلطان په موبایل کې خان ته وایي یاره خانه وروره، مور هره ورځ راته وایي چې کار وکړه. ما خو دا امید کولو چې تا نه به د سعودي عرب ویزا وغواړم او ته به راله ویزا وکړې. خان په اندېښمن غږ باندې وایي ویزا؟ ته به هلته څه کوې؟ هلته خو مونږ سیر ته نه یو لاړ، هلته کې خو دې عربیان مونږ هډوکي ماتوي. وروره زه خو ډېر سیریس یم، یو ځل ویزا راته وکړه، نور به هر څه زه سنبال کوم. که چیرې اوښانو ته سبق ورکول پکار وي هغه به مو کومه. د سلطان ضد په مخ کې آخرکار خان هغه ته ویزا وکړي. سلطان د خپل موبایل کال بند کړي، یوه شېبه چوپ وي، بیا ځان سره خبرې شروع کړي. سلطان وایي اوس بس دی، زه به هم سعودي عرب ته لاړ شم، هلته به ښې ډېرې پیسې وګټم او د خپلوانو نه به هم لرې لاړ شم او بیا چې کله زه واپس پاکستان ته راشم نو ځان ته به یو شاندار او غټ کور واخلم، یوازې زما لپاره. مور او ورور دا خلک دو به همیشه دپاره زه پرېږدم، ولې چې قدم په قدم دې ماته تانې راکوي. بس زه به هم دې همدلته کې پرېږدم او زما به ورنه ځان خلاص شي. سلطان بیا په لوړ غږ باندې په خندا شي. بیا به دې ټول وګوري چې سلطان څوک دی. څو ورځې وروسته سلطان په سعودي عرب کې کفیل ابوجابر په لوړ آواز کې وایي تعال أنت جديد، اسمك سلطان. شوف عندي 600 جمل وأنت مسؤول عنهم كلهم. سلطان په حیرانۍ سره وایي یا خدایا دا وایي راشه ته نوی ستانو سلطان دی. وګوره زما سره 600 اوښان دي، ته به د هغې ټولو مسؤل یې. مبارک شه وروره، اوس خو ته د اوښانو چیف مینیجر شوې. سلطان سترګې راوباسي. وروره خانه دا خو د اوښانو نټفلیکس دی، زه خو پکې د خطرناکې سیریز منځ ته ولیدم. اوښان په میدان کې سریږي. سلطان یو اوښ ته وایي اوښ وروره دلته سریږه، هر ماښام ورک وي. اوښ ټوکې کوي. ای زما عزت ته مه ګوره، زه هم د چا ورور یم. کفیل ابوجابر له لرې نه چغې وهي. يا حمار الجمل روح ليش ما تشوف؟ ای خره اوښ لاړ ته ولې نه وینې؟ سلطان چغې کړي. ابو جابر اوښ ویل چې زه په چوټۍ ځمه، سبا به بیا راشم.
انت مجنون هذا جمل مو موظف. اف دا وای ته لیونی دا اوښتې څه سرکاري ملازم خو نه دی. شپه سلطان ستړی شوی وي او خان سره ناست وي. سلطان وایي خان وروره ما واپس ولیکه. ما خو وی چې سعودي عرب کې به د سرو زرو چمچ وي. دلته خو اوښانو څپلۍ هم زمانه قیمتي ښکاري. بس ما واپس پاکستان ته ولیکه. خان وخاندي او وایي تا خو ویل چې زه هر څه کنټرول کومه. اوس کنټرول که کنه ټول اوښان خو تا ته ګوري. شپې چې کله سلطان اوده وي نو هغه یو خوب ګوري او په خوب کې خپل کفیل ګوري. سلطان کفیل انتهایی خوفناک او شیطانی شکل سره د سلطان مخ ته راشي. سلطان هغه ته وګوري نو چغې کړي. وای دا کومه بلا ده، دا کومه بلا ده. کفیل ورله وایي زما اوښان چرته دي؟ تا هغوی ورک کړل؟ اوس به زه تا نه بخم، زه به تا جهنم ته واستوم. سلطان یریږي. نه بخښنه غواړم کفیله، ما خو دا په قصدن نه دی کړی، مهرباني وکړه او ما وبخه. کفیل مخ په مخ ورته راځي، لاس د هغې د غاړې خواته راوړي. سلطان چغې وهي نه مه کوه، ما مه مړوه، زه بخښنه غواړم، ما پرېږده. او سلطان ناڅاپه چغې وهي. سلطان چغې وهي په داسې حال کې چې هغه خوب ویني. خان زر د سلطان خواته راشي او وایي او سلطانه ویښ شه، خوب وینې، ویښ شه. سلطان په یرې سره سترګې خلاصې کړي او یوه لویه ساه واخلي. سم شه، خوب وینې، هر څه سم دي، زه دلته یم تا سره. بله ورځ سلطان بیا د اوښانو سره وي. سلطان وایي او وروره اوښه، مخکې د توکو کولو نه پیله ماته ووایه، جامې هره ورځ وینځمه. اوښ وګوري او بیا توکې کوي. سلطان شاوخوا ته وګوري او وایي کاش زما ویزه هم ریجکټ شوې وای. آخرکار سلطان خپله د الوتکې ټکټ واخیستل او واپس پاکستان ته لاړ. پاکستان کې هره ورځ 600 قسمونه خوري چې بیا به سعودي ته نه ځم. یا الله زما توبه، بیا به سعودي ته نه ځم. که تاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو دا لایک کئ، زما چینل ایول سټوریز پښتو سبسکرایب کئ او بیل آیکن ضرور دباو کئ. د ویډیو کتنو ډیره مننه.